کله چې موږ خپل سافټویر جوړ کړو امپلیمنټیشن یا کوډینګ مو وکړو له هغې نه وروسته مرحله زموږ ټسټینګ او ډیبګینګ دی. ټسټینګ او ډیبګینګ تقریبا دوه الفاظ دي، معنی سره نږدې دي خو بیا هم لږ فرق لري. ټسټینګ په دې معنی چې کله موږ یو سیسټم جوړ کړو، یو ډیټابیس مو جوړ کړ، هغې نه وروسته موږ دا ټسټ کوو چې ګورو یې چک کوو یې چې آیا په دې کې کومه ستونزه خو نشته. موږ ټسټینګ په دوه قسمه کوو، یو ته یونټ ټسټینګ وایي او بل ته سیسټم ټسټینګ وایي. یونټ ټسټینګ د یو سافټویر یو بخش موږ ګورو چې آیا دا بخش کار کوي که نه. فرض وکړه زه د پوهنتون لپاره یو ډیټابیس جوړوم، په هغې کې یو فنکشن دی د پرنټ لپاره چې دا پرنټ فنکشن یې کار کوي که نه. یو بل فنکشن دی هغه د ډسپلی لپاره، آیا ډسپلی فنکشن یې کار کوي که نه. یو بل فنکشن دی هغه کې ډیټا انټري موږ کوو، آیا د انزرشن فنکشن کار کوي که نه. یا کلکولیشن وي، څه محاسبه وي، دا کار کوي که نه. دا یو بخش چې ګورو ته موږ یونټ ټسټینګ وایي. او سیسټم ټسټینګ په دې معنا چې هغه ټول سیسټم د کومې موخې لپاره چې جوړ شوی دی چې هغې موخې لپاره کار کوي که نه. د پوهنتون ته مې دا سافټویر جوړ کړی، د پوهنتون نیمګړتیاوې د هغه ستونزې هوارولی شي که نه. دې ته ټسټینګ وایي. صحیح ده؟ خو په ټسټینګ کې موږ ته ستونزه صرف او صرف راښایي، د حل لاره راته نه ښایي. ډیبګینګ بیا داسې هغه ټسټینګ دی، ګورئ زه وایم چې ډیبګینګ هغه ټسټینګ دی چې موږ ته د ستونزو خو را په ګوته کوي خو د هغې د حل لاره هم راته ښایي چې که چېرته ته له داسې ستونزې سره مخ شوې، د حل لاره یې دا ده. تاسو به لیدلي ځینې وخت وینډوز کې کار کوئ، یودم یو ایرر یا میسج راشي، سره چلیپه علامه یې پې هلته لیکلي چې ایرر اکرډ، ستونزه راغله، دا ټسټینګ شو. بیا یې لاندې لیکلي if you want to solve this problem click on next. که غواړئ چې دغه ستونزه حل کړي نو په next باندې کلیک کړه. دغه مرحلې ته چې بیا هلته next وایي، هلته بیا څو اپشنې درکړي وي انتخابي، بیا next 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 څو چې زموږ ستونزه حل شي. دغه مرحلې ته چې یو سافټویر په خپله د ستونزې د حل کولو وړتیا لري، دته ډیبګینګ وایي. نو هیله ده چې د ټسټینګ او د ډیبګینګ په فرق باندې پوه شوي یاستئ. کله چې ټسټینګ مرحله او ډیبګینګ مرحله هم خلاصه شي، زموږ راتلونکې مرحله د سیسټم ډیپلویمنټ مرحله ده. سیسټم ډیپلویمنټ هغه مرحله ده چې زموږ ډیټابیس موږ اول ټول معلومات مو راټول کړه، بیا مو هغه تحلیل کړه، بیا مو ډیزاین ورته وکړو، کوډینګ مو هم وکړو، هغې نه وروسته ټسټینګ مو وکړو، ډیبګینګ مو هم وکړو. اوس زموږ سافټویر اماده دی چې دا موږ کلاینټ یا کسټمر ته وسپارو. کله چې سپارو، دغه د سپارلو مرحله یا ډیپلوی کوئ، هلته یې ورته وړو، د هغوی په هارډویر باندې ورته انسټالوو. صحیح ده؟ او بل اینډ یوزر ته موږ یو څه ټریننګ هم ورکوو. اینډ یوزر هغه څوک دی چې هغه به دا سیسټم چلوي، رن کوي به. موږ مخکې ویلو چې اینډ یوزر ډېر ټیکنیکل نالج نه لري، خو هغه کس دی چې دا سیسټم ډرایو کوي، صرف چلوي. صحیح ده؟ نو هغې ته به څه نه څه موږ د دې د چلولو طریقه هم ښایو چې هغه ته یوزر ټریننګ وایي. انسټالیشن وشو، سیسټم ډیپلوی شو، هغه ته مو ټریننګ ورکړه چې په دې شکل باندې چلوه. که چېرته ستونزه راځي یا له ما سره اړیکه نیسئ یا په دغه شکل باندې مخکې وړه. که ډیبګینګ پکې شوی وي خو هغه بیا خپله سافټویر د دې وړتیا لري چې ستونزه حل کړي. او که غټه ستونزه یې کیدای شي دغه اډمنسټریټر سره یا چا چې جوړ کړی هغې سره بیا ډیولپر سره اړیکه ونیسي. نو دغه مرحله زموږ د سیسټم ډیپلویمنټ مرحله ده. بیا سیسټم به چلیږي، یا اینډ یوزر یا کوم کس چې دې لپاره هغه کمپیوټر کار دی هغه به یې چلوي. صحیح ده؟ خو هغه کس ډېر ټیکنیکل نالج نه لري. هغې نه وروستی مرحله زموږ سیسټم مینټیننس دی. دغه مرحله ده چې ځینې خلک مینټیننس مرحله په خپله غاړه اخلي، یا ځینې ډیولپر یې نه اخلي. سیسټم ورته وسپاري او نور هغه پوهېږي کار یې. خو بیا ځینې کسان وایي چې نه، سیسټم نه وروسته د دې مینټیننس هم درته زه کوم. سمه نه، که چېرته کومه ستونزه راځي هغه درته زه حل کوم. دلته د ستونزې حل کولو نه زما موخه دا ده چې کوم په دې تا چې کوم کوډینګ کړی په دې کې چې کومه ستونزه ده، اوس که چېرته په سافټویر ریلیټډ ستونزه راځي، لکه هغه وینډوز چلوي هغې کې ستونزه ده، یا اوریکل چلوي، یا ډي بي ایم اس کې فرض وکړه مای اس کیو ال دی هغې چلوي، هغه بیا خپل هغه وینډر یا چا چې څوک چې مالک د سافټویر دی هغه یې جوړوي. صحیح ده؟ هغې ته بیا تھرډ پارټي دغه وایي، تھرډ پارټي مینټیننس اند سپورټ وایي چې یو ډیولپر دی، یو پارټي دا ده، یو کلاینټ دی، دا دوه پارټي نه شي. تھرډ پارټي هغه دی څوک چې مالک د سافټویر دغه یې چلوي. خو نه، موږ هغه مینټیننس ښیو چې کوم په کوډینګ کې دی، کوم کوډینګ چې تا کړی که هغې کې ستونزه وي نو هغه ته ورته حل کوي. صحیح ده؟ مین ټاسک په دې فیز کې چې کوم دی
ډیټابیس بیک اپ اینډ ریکوري ده چې ډیټابیس نه وخت په وخت بیک اپ واخلي او ریکوري واخلي. که ستاسو یاد وي مخکې موږ ویلو چې دا کار څوک کوي، بیک اپ څوک اخلي، ریکوري څوک اخلي؟ ډیټابیس ایډمنسټریټر مدیر چې کوم دی. بل پرفارمنس الټریشن، کله که چېرته پرفارمنس کې ستونزه راغله هغه کم شو نو بیا دا کس هغه پرفارمنس ورته بیرته ښه کوي، هغه د سافټویر کې چې کومه ستونزه ده هغه ورته حل کوي، ځکه مینټننس ستا په غاړه دی، مینټننس یې ته کوي. او بل سافټویر مینټننس خو معلومه خبره ده چې سافټویر کې کوم ستونزه وي هغه ته ورته مینټن کوي. او سپورټ کوم ځای کې چې نه پوهېږي، کوم ځای کې چې ستونزه وي هلته ته سپورټ هم ورکوي، ته ورسره حمایه یا ملاتړ یې هم کوي، ورته جوړوي. سمه ده؟ او بل ډیټابیس اکسس مینجمنټ دی. اکسس مینجمنټ نه هدف دا دی چې تا یو ډیټابیس جوړ کړی دی، هغه ته هغه لاسرسی منیج کوي. کېدای شي تا مختلف یوزر جوړ کړي، هغې ته دې مختلف پریویلیجز ورکړي، هغې ته دې مختلف پریویلیجز ګرانټ کړي، هغې ته دې چاته دې لږ صلاحیت ورکړی، چاته ډېر. کېدای شي یو ډیټابیس یوزر دی هغه صرف او صرف د ډیټا د لیدلو چې هغه ماته ډیټا شو کا دا وشي کولی، نور انټري ونه شي کولی، صرف ډیټا وګوري. یو بل کس یې لږ لیدنه صلاحیت زیات هغه ډیټابیس کې انټري کولی شي خو اپډیشن او ډیلیشن نشي کولی. یو بل کس دی هغه لږ صلاحیت یې دې نه نور هم زیات دی، هم انزرشن کولی شي، سرچ خو شي کولی شي چې ویې ګوري سلیکټ کړي، انزرشن هم کولی شي او اپډیشن هم کولی شي. یو بل یوزر دی هغه به ډیلیشن هم کولی شي، صلاحیت یې لږ نور هم زیات دی. صحیح ده؟ نو موږ وایو چې دا کس خو فول اتھارټي لري، ګوره سلیکشن هم کوي، انزرشن هم کوي، اپډیشن هم کوي او ډیلیشن هم کوي. خو موږ وایو چې نه دا بیا هم فول اتھارټي نه ده، دا روټ یوزر نه دی، ځکه روټ یوزر هغه دی چې هغه سره فول صلاحیت وي. څه معنی؟ چې هغه بل یوزر هم جوړولی شي، بل یوزر ډیلیټ کولی هم شي، هغې ته هر رقم اتھارټي ورکولی شي. نو موږ وایو چې دې کس سره فول اتھارټي دی، دا هغه بیخي ټاپ لیول اډمین دی یا ټاپ لیول ایډمنسټریټر دی. نو زموږ سیسټم چې جوړ شو د هغې د ټولو بخشونو موږ مینټننس کوو، که د کسټمر بخش وي، که هغه زموږ سیسټم کې ډیټا سنټر وي، چېرته اپریشن کال سنټر وي، هغه هر بخش چې وي، مینټننس یونټس وي وغیره وغیره، هارډویر وي سافټویر وي. خو هارډویر اکثره د انفراسټرکچر هغه د بل چې اړوند دی. تاسو چې ډیټابیس ورته جوړ کړئ تاسو د سافټویر ایلیمنټ مینټننس ورته کوئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس، هیله ده چې یو څه مو ورنه یاد کړي وي.